زخمنا د هیواد د محبت په ترګندو وطن آبادو وطن آبادو زخمنا د هیواد د محبت په ترګندو. السلام علیکم ورحمت الله. په دغه خړ کور کې چارچاپیره کورونه ټول خړ خړلي صحیح ده، خو لله الحمد موږ ستاسو د یو خور چې کونډه ده واړه واړه یتیمان یې ور په غاړه دي، اخوا یې د پلار کوټه دا هم د اویلې د پلار ده. پلار یې دومره احساس درلوده چې دغه لور یې څنګه کونډه شوه، هغې لپاره دغه ځای وقف کړ، د دې ځای اسناد ټول د لور په واک کې وکړ. هغه ستاسو مرسته ولله الحمد دغه دی، د اشپزخانه هغه یو اتاق هغه بل اتاق دا مو ورته جوړ کړ، اوس مو ور وسپارل او دغه خور ورسره د بچیو باندې کې ژوند کوي او هغه احساس د بیګانه‌توب به انشاءالله ختم شي. او مونږ کوشش کوو چې همدغسې کورونو ته ورسو او همدغسې مستحقو خلکو لپاره یو څه وکړو، د افغانستان لپاره د هیوادوالو لپاره. دغه لینک در ښکاري، دکې ځانونه ثبت کړئ، تاسو هم د دغه کاروان غړي شئ، تر څو پورې دغه تعداد له خیر نور هم زیات کړو، تر څو پورې د هیواد ګوټ ګوټ ته لاړ شو او دې وطن او د هیوادوالو ته یو څه وکړو. زخمنا د هیواد د محبت په ترګندو وطن آباد